پلار او مشرانو به دا کشنې ته نه موټرسایکل راخستی، نه به لاکټ راخستی، نه به یو ګړی راخستی، نه به موبایل راخستی، خو د داسې چې وګوري ورور آیفون به وي او موټرسایکل به وي او د سونې لاکټ به وي. دا خرچه و دته څوک ورکوي؟ دا د کومې خوا څخه راځي؟ پر دې باندې به موږ مجلس کوو چې څنګه زموږ د پښتنو ځوانان چې دي هغه یو خاص مافیا، یو ګروپ چې دی هغه په غلط کارو باندې اخته کوي او غلطي فایدې چې نخي. دغه ډاکوګان او دا کسان د کومې خوا سره راځي؟ دا جیلونه چې ډکیږي او د معاشره چې خرابیږي، دا الکوان دا ځوانان د کومې خوا سره راځي؟ دغه خو زما او ستا او خپلوان او رشتهداران وي چې دغه وطن په خراب وي. نو دا ولې خرابیږي؟ پر دا باندې به موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب الله کلزی. دا د زما یوټیوب چینل، تاسو دا سبسکرایب کړئ. نن به موږ پر پښتون وطن کې چې کم زموږ ځوانانو باندې دا یو خاص ګروپونه لګیا دي او دوی خرابوي او پیسې ورکوي او غلط کارونه جن اخلي، په دې باندې به موږ مجلس کوو. دوستانو، ما ته یو چا وویلې ولې دا پلانکی نه دی؟ ما ورته وویل دا چې دی دا یو کار نه لري، خالي غلاوې کوي او پیسې چې دی هغه د خلکو سره لارې نیسي او د توپنچې په زور باندې دا سړی چې دی د شپې خپل یو ګروپ لري او خلک لوټوي. نو مال سرکار یا لیویز یا پولیس باید هغه ورسره میلاو دي، دا ګروپونه پرې ایښي دي او دا په هره تاڼه کې په هر لیویز لین کې د دوی پوره ریکارډ سته چې وروره څو غلاوې کړي څو نه یې کړي. چې یو ځاګی خلاص یې که سره د آی سی ایچ او د پولیس والا انتظامیه دته حال وروسي و یاره د پلانکي شیخ باندې نه یې غلا کړي، ترې راوړه بیا به سودا ورسره وکړو. لکه نو هغه پخوا چې دلته یو سابق وزیر اعلی و په بلوچستان کې په کوټه کې چې به یو ګاډۍ خلاص ول ورسئ د اوس د کورس چې دی هغه برآمد سي نه. نو دا رقم زموږ په علاقه کې هم څه داسې کومندانان، لوفران، اوارګان، داسې یو ګروپونه چې دی هغه مصروف دي چې هغه غلاوې کوي، غلطي دندې کوي او دا ځوانان چې دی د یو خاص پروګرامینګ تحت، د یو خاص سازش تحت چې دی د دوی سره شناخت او کیسه وکړي، بیا یو اوټینګ وکړي، بیا یو چې دی هغه کیمپینګ وکړي، یو پکنیک وکړي، یو پروګرام جوړ کړي، د ناچ د ډانس او د سیسټم پروګرام جوړ کړي، هلته کیمرې او ریکارډینګ یې کړي نه، د بلیک میلینګ چې دی هغه ویډیو وی جوړې کړي، بیا په ده باندې یو غلط کارونه کوي، توپنچې ورکړي، اصلې ورکړي، په نشو یخته کې د تعلیم یې وباسي، د روزګار یې وباسي، د شو د شادۍ د چا د سیالۍ یې وباسي او د کور د کلي د علاقې د کار او د روزګار سه وباسي نه چې دی به یو د پلار او د ورور یا د خاندان یو ښی ولاس جوړېده، یوه ژبه جوړېدله، د دوی په دکان یا په هوټل یا په کاروبار کې به یا په تعلیم کې چې دوی نوم به چې دوی روښانه کوي او نوم به ګټي، هغه ګرد جن پاتې سي، دی دا ته را لګیا وي. بیا نو دغه په هسپتالو کې بیا لګیا وي، بیا علاجونه کېږي، هغه علاج نه کېږي چې راووځي نفسیاتي سي، د هغه لا خراب سي. په د هسپتالو کې چې کوم دا وخت کوم علاج ورکېږي، زموږ دا خیال چې یاره د دوی علاج کېږي، هلته وروره مار کوټایي شروع، د دوایانې پر وخت نه میلاویږي، ډاکټران چې دی هغه پر وخت باندې نه ورځي. نو تیار یو غلط سیستم دی لګیا دی نه. ولې پروفیشنل خلک خدا دی نه، بس د زور په بنیاد باندې شاوخوا چاردیواري یې جوړه کړې وه، یاره بس په دا کې به موږ دوی دننه کو، د باندې مې نه پرېږدو، نشه به نه ور میلاویږي. دا خو هم حل نه دی. د ده خو چې هغه د نشې طلب سي، اوس به هغه څنګه ختم کوي؟ نو هغه په ښه پراپر علاج باندې کېږي نه. یو نفسیاتي یو ښه ډاکټر وي چې د هغه سره لین دین کوي، یو مولوي صاحب ورسره ناست وي چې د هغه سره سیشن کوي، مجلسونه کوي، نه د هغه سره سوال جواب کوي، چا په اخته کې ولې په څه وجه وله، بیا د هغه ډیټا ټوله بیا پولیسو انتظامیه ته ورکوي چې یاره دا موږ سړی انټرویو کړی ولو، دا وایي چې د پلانکي ځاګي کې زه دا رقم اخته سوم. نو دوی ورسې د هغه پلانکي ځاګي خلاف چې دی یو کمپین وکړي، یو سیسټم وکړي نه، لیکن هغه نه دی لګیا نه. نو زموږ ځوانان چې دي
زموږ ځوانان په نشو تماشو چې چا اخته کړي دي هغه ګروپونه دا وخت شاوخوا مصروفه دي د هغه خلاف سره اکشن نه کیږي نه دا د هسپتالو نامه چې جوړ سوي د انسانیت بچاوي کې یا دا رقم نور د نشیان دپاره کوم هسپتالونه په پښتون وطن کې جوړ سوي دي باید د هغې مریضانو سره تی سیشن وکړي هغې ته ووایي چې ته څنګه په اخته سوې هغه بیا تا ته در وښیي چې باید په پلانکي ګلۍ کې پلانکی یې خرڅوي دا ته را سیستم دی زه دی پخته سوم او پلانکی سره زما ناسته ولاړه وله هغه پخته و هغه زه پخته کلم دا رقم یو سیستم ول زه راګیر کلم تباه و برباد کلم نو بیا دغه ډیټا ته پولیس او سی آی ای او انتظامیه ته ولې نه ورکوي هلته خو ته په هسپتال کې په انټرویو کې وویل چې زه دا ته را پخته سوم که واقعي تی سیشن نه ورسره کوي ناسته ولاړه نه ورسره کوي پوښتنې نه جن کوي بس هسې ما چې په هسپتال کې تس کې وایي هغه د چار دیوارې د وروره بس لګیا دی ورور هغه د نشه نه ور میلاویږي 4-5 میاشتې دننه کړي دا خو هم علاج یې نه سولو دا خو هم حال یې نه سولو باید هغوی څه انټرویو وکړه چې ته څنګه پخته سولې هغوی به ته حال درکړي دغه حال چې دی هغه سی آی ای او سی آی ډي او سپیشل برانچ او کرایم ته سی سی ډي ته او دا رقم انسداد نارکوټکس ډپارټمنټ ته او انتظامیه ته ورکه دا ډیټا چې بای موږ دغه انټرویو کله دا شیان ولو هغه پلانکی ځای کې خرڅیږي ورسې دغه خلاف اکشن وکړي نو دا ډیټا ورکوي تی نه ته انټرویو نه جن کوي که تی ډیټا ورکړی د انتظامیه اکشن نه اخلي نو دا بیا یو جلا مجلس دی نه چې اکشن نه اخلي ولې نه اخلي دغه خلاف ولې څوک نه راپورته کیږي زورور دي څه مسله ده در انتظامیه هم څوک زورور سته دا ماسې پالتو خبره ده نو دلته ځوانان چې دي دا ځوانان لاکټان سونې ګړیانې موبایلونه زبردست خرچې کیسې دا تاله د کومې خوا د راځي څوک یې درکوي پر تا باندې څوک دی مهربانه دی چې پلار یې نه درکوي مشر ورور یې نه درکوي نور د کور څخه تا ته دومره خرچه نه میلاویږي نو ته دا دومره خرچې او دا کیسې د چا د څوک د ستا مهربانه دی آیا بیا ادبي دماغ پې د یو چا سره غلط تعلق جوړ سوی دی استعمال سوی بلیک میلینګ لګیا دی هغه خرچې درکوي کله ته ورکوي کله هغه درکوي ابا دا سیستم سر لګیا وي دا حل نه دی دوستانو قناعت صبر پکار دی زما په هاسټل کې زما خپل ژوند په یاد دی یقین ومنه پر ما باندې وږي تږي تیر سوي دي ما خپل ژوند تعلیم چې ما څنګه حاصله کړی دی دوستانو اوس نو څه خبره درته وکم ما چې کم تعلیم حاصله کړی دی د نن څه 25 کاله مخکې چې زه په یونیورسټۍ کې ولم یقین ومنه پر ما باندې وږي تږي تیر سوي دي وږي تږي تیر سوي دي تکلیف ژوند تیر سوی دی لیکن هغه دې تیر سلو یقین ومنه زه به په څو میله د یونیورسټۍ وګورم او جنا روډ وګوره دلته موږ د اخبار دفتر و زه به په د یونیورسټۍ زه به پښو را روان سولم جنا روډ ته د اخبار دفتر کې زه لګیا ولم دلته به خپل کار به مې وکړي بیا به د شپې په 3:30 بجې چې د اخبار کاپۍ به مې پریس ته ورکړله برته به په دا د ریل ګاډۍ په پټرۍ باندې به روانم په نیمه شپه کې نه او یونیورسټۍ ته به مې ځان ورسوي نه به د شپې رکشې ولې نه به یو دغه ولو لیفټ ولم په پښو به تلم وراتلم نه دومره پیسې وې رښتیا خبره ده نه ولې دروغ سره وایو نه نو دا تکلیف کې موږ ژوند تیر کړی دی نن سبا چې کوم سہولیات د سټوډنټس سره دي زه حیران یم چې دوی بیا ولې تعلیم نه حاصلوي کم شی کم امر مانع دی د دوی په تعلیم کې چې دوی یې نه کړي حاصل بای پوهنه اسانتیاوي هر شی زیات سلو لیکن عمل نسته دغه سټوډنټ باید چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او په غلط سوسایټي سره بیخي زیات ځان راوژغوري ولې ګروپان لګیا دي خلک لګیا دي دغه تعلیم یافته ځوانان په نشو اخته کوي په غلط سوسایټي اخته کوي په شوشا په ریاکاري په نمود و نمایش اخته کوي خرچې په کوي ژوند یې تباه کوي د خلکو سره چې دی الله پاک دی دغه ځوانان ته پناه ورکړي او جن بچاو کې کنه دا هسپتالونه د نشیانو غډک دي او دا جیلونه چې دی هغه د ګناګارانو او د مجرمانو سره ډک دي ملزمانو سره ډک دي
خدای دې ونه وکړي چې دغه ځوانان پاخته سي او خپل ژوند هم تباه کړي، د قوم ژوند هم تباه کړي. زموږ د پښتنو ځوانان تباه او برباد کیږي د ګروپانو د وجې. دغه ګروپ بازي، دا شوبازي، دا یو بل ته نمود و نمایش، دا ریاکاري، نه صبر سته، نه تعلیم سته، نه دا رقم یو د پوهنې یو سیشن سته زموږ په پښتون وطن کې چې یو د بل سره موږ زده کړه وکړو، ناسته ولاړه وکړو. ته نه وینې دا د هزارهګانو ځوانان هر ماښام د غټ غټ سکالرانو کښېنولي او خپلې لارې لیکې ورښیي، ترتیب ورښیي چې باید څه طرح په دا ټولنه کې ژوند کیږي. زموږ په پښتنو وطن کې تاسو داسې یو سټډي سرکل لیدلی دی؟ موږ ته خالي زنده‌باد او مرده‌باد چې دی هغه راشول کیږي او دا راشول کیږي چې بس که پیسه دې در سره وله، دولت در سره وله، سرمایه در سره وه، ښه موبایل و موټرسایکل و ګاډۍ و کابلي ګاډۍ و دا شیان در سره و، په معاشره کې به د عزت معاشره کې په دا باندې عزت نه پیدا کیږي. په ښه پښتو باندې عزت پیدا کیږي، په اصله باندې عزت نه پیدا کیږي، په قلم باندې عزت پیدا کیږي. یو بل ته احترام باید چې سره ورکړي او د مایوسي څخه راووځي. دوستانو ان شاء الله تعالی سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضریږو. حاضردم ماته راکړئ اجازت. خو د دې څه مخکې دا زما چینل چې دی سبسکرایب کړي، یو بل ته چې دی هغه ور ومښوئ، لینک یې هم ور واستوئ او د ګنټۍ بټن هم دباو کړئ چې بیا هر ماښام نوې ویډیو چې دی در تاسو در رسیږي. حاضردم راکړئ اجازت. سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضریږو. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.